راشد خان د ټیسټ لوبې غوره لوبغاړي جایزه محمد نبي ته ډالۍ کړه او د محمد نبي په اړه یې څه وویل دا هر څه راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. کله چې افغان لوبډلې د ځوان لوبډل مشر پښتون کې تاریخي ټیسټ لوبه وګټله نو راشد خان او محمد نبي د خوښۍ او مسکاوې وکړې او یو بل ته غاړه په غاړه شول. دا دوه لوبغاړي ځواکمنه ملګرتیا لري او خورا سترې وړتیاوې هم لري. د نړۍ یو لیګ ترې هم نه دی پاتې او په لیګونو کې د اخیستلو دلیل هم لوړه ټایلنډ یا لیاقت دی. راشد خان چې تر دې دمه لا د کرکټ په عمر 21 کلن نه دی نو د لومړي ځل لپاره یې په ټیسټ لوبه کې ذمهواره لوبډل مشري وکړه. هغه ټول لوبغاړي په خورا اتفاق ولوبول او دا حالات له لاسه وړنو خالي هم نه و. هسې هم نړیوال مبصرین د افغانستان نوم زمزمه کوي او په ستایلو یې نه مړېږي. او حال دا چې د بنګلادیش کرکټ بورډ مشر نظم الاسلام لا د لوبې له بریا ساعتونه وړاندې افغان لوبډلې ته د غوره لوبې ایوارډ منلی و. په ټوله معنا افغان لوبغاړو باثباته او کنټرول لوبه وکړه. له توپوهنې نیولې تر توپ اچونې په لوبه پوره واک او همدا علت و چې بېسارې بریا یې هم د ستر ملت ډالۍ کړه. محمد نبي ساخیل له ټیسټ لوبه استعفا وکړه او دا یې وروستۍ ټیسټ لوبه وه. راشد خان د محمد نبي په اړه څه داسې وویل: محمد نبي ساخیل له ما سره تر نورو سپینرانو ښه ملګرتیا وکړه. هغه زه ډاډه کړم په ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو لوبه کې زما پوره ملاتړی دی او ماته مورال راکړی دی. راشد خان له محمد نبي مننه وکړه او د هغه خدمات یې کرکټ په برخه کې د هیواد لپاره نه هیرودونکي وبلل. ګوګلي ماسټر راشد خان وویل: زه خپل د لوبې غوره لوبغاړي ایوارډ محمد نبي ته ډالۍ کوم. راشد خان د محمد نبي د لوبې سربیره د اصغر افغان، ابراهیم زدران، قیس احمد او ظاهر خان لوبه هم خورا مثبته وګڼله او د افغانستان لپاره د ویاړ یوه ډکه بریا یاده کړه. افغان ځوان لوبډل مشر په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ د دې لوبې لپاره سخت چمتووالی نیولی و. له دې وړاندې مو د دوبۍ په خورا ګرمه هوا کې تمرینات وکړل. هلته هوا 40 درجې ګرمه وه نو چې بنګلادیش ته راغلو بیا دې هوا کې راته لوبه اسانه وه. د نړۍ غوره بنګلادیشي آلراونډر او د بنګلادیش اوسنی لوبډل مشر شکیب الحسن ویلي چې په رښتیا هم افغان زمریانو ښه بالینګ وکړ. افغانانو موږ ته وروستیو پورې تر فشار لاندې راوستي او د لوبې کریډټ یا نمرې هم حق جوړ شو. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ او که د محمد نبي او راشد خان مینوال یاست نو ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.